نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وبأسانيدنا إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله تعالى قال في كتابه مقدمة المؤلف الإمام النووي رياض الصالحين دا شروع مخکره دینه چې موږ په کتاب کې شروع وکړو ناول د مقدمه د مؤلف لغونته کې وضاحت مقدمه د کتاب هغه ولنۍ خبره چې الته د کتاب متعلق اول د الله حمد په نبی رسول الله درود او د کتاب هغه سبب د لیکلو هغه پکې بیانېدل شي ما تاسو ته مخکې نه ویل زمونږ درس کې به وضاحت تفصیل ډیر نه مختصر ځکه چې دا کتاب ډیر غټ دی چې نشو کولای چې اوله کې لاندې تفصیلات او وروسته به منډې وهو بس دا اول نه اخره پورې په یو ټول باندې بچلیږو د کتاب په اوله کې بسم الله راوړي ډیر خلک دا سوال کوي چې دا بسم الله ولې د کتاب په اول کې راوړل طالبان غرب غروبې جوړ کړي څوک 15 سوجي ذکر کوي څوک 14 نو خوجه پکې دا وایي چې قرآن په اول کې بسم الله ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطونو په اول سر کې بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم من محمد ابن عبد الله الى عظیم هرقل والسلام علی من اتبع الهدى او دارنګه د سلف په خطوطو کې بسم الله و مقدمه المؤلف مقدمه د مصنف امام نووي ما تویلو چې نوایا وکړو کنه شام دمشق النووي الدمشقي الحمد لله الواحد القهار د کمال صفاتونه دي ټول د الله د پاره چې یو ذات دی او زور ور دی الحمد لله ټول د کمال صفاتونه الف لام استغراقی دي کا ځکه موږ معنا د ټول کوو حمد لغوي معنا څه ده صفت کول الحمد لله الواحد یو دی قهار زور ور د الله صفاتونه دي العزیز الغفار عزیز منام عزتمند دی زورور دی الغفار بخنه کون کې دی مکور الليل علی النهار راتاون کې دی شپې لره په ورځ باندې شپه په ورځ کې ورځ په شپه کې نه نباسي کنه او دا الله په قران کریم کې مویل دی يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل کور معنا راتاول دي اذا الشمس كورت ماخوذ د کور العمامه د پړګي سره راتاو کې د سرنا تذکرة لأولي القلوب والابصار نوای چې دا نصیحت ده تا شپه ورځ راځي دا نصیحت ده لأول القلوب د خاوندانو د زړونو د پاره والابصار د بصیرت والا د پوهه والا دا دغه د پاره یو تذکیر دی یو یاد دهانی ده وتبصرتن او دا پوها دا لذویل الباب د پاره د خاوندانو د عقل الباب جمع د لب خالص عقل والا توي
والاعتبار او داغه چا د پاره چې هغه عبرت اخلي الذي غزاد ايقظ من خلقه چې هغه راخلی د خپل مخلوق نه امن استفاه هغه چې الله غوړه کړی دي تابعدار کړی دي یعنی د دنیا د حقیقت نه خبر کړی دي چې ګوره دنیا فانی ده دنیا ختمېدونکې ده فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور نو ایقظ رایخ کړی دي من خلقه من استفاه هغه چې الله غوړه کړیو نو فزهدهم فی هذه الدار نو هغه ته زهد بیرغبتی و تور کړل په دې کور د دنیا کې بیرغبت کړی دي تزهید فی الدنیا د دنیا بیرغبتی ته وایي بای سړی دسی چې هغه د دنیا سره شوق نه لري ټول سوچ د آخرتي چې الله زب څنګه مرم اے الله دی قبر ته بزم یا الله سخت ورځ را روانه ده ستا مخې ته به ودرېږم یوم یقوم الناس لرب العالمین هغه ورځ چې الله فرمای فاذا جاءت الصاخه فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى دا غم ډیرو کم خلکو سره موږ تاسو ټول سره دا غم دی جامع څنګه واغوندم او کمره څنګه برابر کم او کور څنګه برابر کم او الکه زما خه کور دی او زما ډیر بچی دی او زما زامن دی او ستانشت او زما خه کار دی او ستانشت ټول دینه تاویګو کنه ډیر کم خلک به موږ تاسو کې دی وخت کې د شي چې هغه سره د اخرت سوچي فکر دی دا سوچ ډیر کم خلکو سره دی الله دې موږ کې پیدا کړي فزهدهم الله ایو برغبت کړلی فی هذه الدار په دې کور د دنیا کې وشغلهم الله مشغول کړلی بمراقبته په خپل مراقبه باندې مراقبه معنا یعنی په د الله په یاد کې د الله په یادولو باندې دی مصروف دي وشغلهم بمراقبته وادامه الافکار او په همیشوالي د فکر د فکر سوچ صرف اخرت او په دې کې مصروف وي چې یا الله زڅنګ جنت وګټم یا الله جنت فردوس به څنګه تماله راکړي وملازمه الاتعاظ والادکار او دارنګه الله د دې سره لازم کړی دی نصیحت ادکار معنی هم د آخرت سوچ فکر لازم دی د دې سره وعظ نصیحت غستل او سوچ فکر کول د آخرت ووفقهم الله دې ته توفیق ورکړی دی للدأب الله هغه ته توفیق ورکړی دی للدأب د همیشوالی فی طاعته په طاعت د الله کې چې همیشه د الله په طاعت کې مصروف وي وتاهب لدار القرار او تیاری کول کور د قرار ته چې هغه آخرت ده آخرت د پر تیاری والحذر او ځان بچ کی ځان ساتي مما داغتنا یسخطه چې غوسه کوي الله رب العالمین ځان ساتي دا غڅنه چې هغه الله تعالی په هغه باندې غوسه کېدل شي الله په ناراضه کیږي ويوجب دار البوار واجب کور د هلاکت چې هغه جهنم دی هغه کار نه کوي چې الله په غوسه کیږي انسان په جهنم ته ځي والمحافظه علی ذلک او حفاظت کوي په دې باندې والمحافظه یعنی په دې نیکو اعمالو باندې ښه په دې زهد تقوا باندې مع تغایر الاحوال والاطوار سرد بدلیدل د احوالنا مع تغایر الاحوال سرد بدلیدل د حالاتنا او اطوار طور هم حالات ته وي اطوار قرآن کې راځي کنه
چې بدلون راځي مختلف حالات راځي بیا هم د ګناونو نظام بچ ساتي او د الله په طاعت باندې کلک ولاړی احمده زد الله تعالی حمد وما ابلغ حمد بلغ حمد الله رب العالمین زد الله حمد وم بلغ ډیر وازکاه او د الله تعالی پاکی وما واشمله چې هغه شامل حمد الله دی وانماه او زیاد دی زیاتیدون کې دی نمو په معنا د زیاتیدلو سره راځي کنه نو معنا دا شو احمده زد الله تعالی حمد ویم ابلغ حمد پورا حمد وازکاه او پاک حمد الله واشمله او شامل حمد الله تعالی ټول قسمونو ته اوانمه زیتیدون کې واشهد ان لا اله الا الله او زدا گواہی کوم چې نشته د حقدار د بندګۍ سوا د الله نه البر الکریم وغزاد چې هغه نیکو کوونکې ذات دی احسان کوونکې دی بر معنا احسان کوونکې دی کریم عزتمند دی الرؤوف شفقت کوونکې دی رحیم مهربان دی واشهد ان سیدنا او زدا گواہی کوم چې زمنګ سردار محمد صلی الله علیه وسلم عبد و رسول د الله بنده او رسول دی وحبیبه وخلیله د الله تعالی حبیب دی او د الله خلیل دی حبیب الله دی خلیل الله دی خلیل هغه دوست ولیکي چې داغه په دوستانه کې خلل نوي الهادی الی صراط مستقیم چې هغه خودون کې ده دعوت ورکون کې ده نی غلارتا وداعی الی دین قویم دعوت ورکون کې ده هغه دین ته چې مضبوط دي صلوات الله وسلامه علیه الله رحمتونه او سلامتی دی په دې پیغمبر باندې والا سایر نبیین او پټول پیغمبرانو وآل کل او په خاندان د ټولو باندې وسائر الصالحین او پټولو نیکانو باندې عام دعای وکړه چې هم پکې راشي اما بعد رستا د دینا فقد قال الله تعالی الله تبارک وتعالى فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله و ایمان دې پیدا کړې پیره وینسا مگر د پاره خپل عبادت ما اريد منهم من رزق الله و زنه غواړم د دین رزق وما اريد ان يطعمون زنه غواړم چې دې ما ته خوراک راکړي سورې زاریات آیات نمبر 55 وهذا تصریح پدی آیات کې د ایتونو کې الله رب العالمین تصریح کړی دا ښا په دې ایتونو کې الله رب العالمین ښکارواله کړی دی بانهم خلقوا للعباده په دې خبره باندې چې دا انسانان پیدا شوی د پاره د څه شي دي د عبادت نو فحق عليهم الاعتناء نو لازم دي په دې انسانانو باندې کوشش کول اعتنا کوشش د سشي بما خلقوا له دا غسر لپاره چې دیو پیدا کړی شو انسان پیدا شوی د عبادت لپاره دی باید چې دا د خپل رب عبادت وکي والاعراض او چې دیو اعراض وکي عن حظوظ الدنيا د برخو د دنیا نه بزهادت په بیرغبتۍ باندې د دنیا نه بیرغبت شي زهد او تقوا اختیار فإنها دار نفاد یقینا دا دنیا چې دا یو کور دی فنا کیدون کې لا محل اخلاد نزید همیشوالی دی ومرکب عبور او دا سورلی دا عارضی تیریدون کې سورلی دا
ومرکب عبور لا منزل حبور، نه زید د خوشحالی دی نه کور د خوشحالی دی. لا منزل حبور معنی د خوشحالی ځای نه دی. ومشرع انفصام، او دا یو زید قطع کېدلو دی. مشرع انفصام معنی دا زید قطع کېدلو دی. دا یو انتظارګاه د ختمیدون کی، لا موطن دوام، نه زید همیشوالی دی. فلهذا نو د دې وجنا کان الایقاظ من اهلها، د دې وجنا په دنیا والاو کې د ټولو نه او خیر خلق هغه څوک دي. فلهذا د دې وجنا کان الایقاظ من اهلها، دی او خیاران د دنیا نه هم العباد، د عبادت کوونکي چې د الله عبادت کوي، ځکه دې ته پته لري چې دنیا ختمیدونکې ده. واعقل الناس فيها، او عقل من د خلکونه په دې دنیا کې هم الزهاد، داغه بے رغبت خلق دي چې د دنیا سره مینه نه کوي. قال الله تعالی، الله تبارک و تعالی فرمایي، الله څه فرمایي؟ انما مثل الحیات الدنیا، یقینا مثال د ژوند د دنیا، کما ينزل من السماء، لکه اوبه چې موږ باران چې موږ راوړو د برنا، فاختلط به نبات الارض، الله ګڼ راوخیږي په دې باندې شینکې د ځمکې، مما دا قسم نه یاکل الناس چې خوري غلره خلق، ولنعام او څاروي، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، تر دې چې ونیسي ځمکه ډول ډال وزینت ښایسته شي، وظن اهلها، ګمان وکي هغه اهل د دې مالکان د دې ځمکې، انهم قادرون علیها، چې دیو طاقت لري په خپل فصل باندې، اتا امرنا لیلا، الله و راشدی ته زمونږ عذاب د شپې او نهارن یا د ورځې، فجعلنا دا وګرځي حسیدا دلدل، کلم تغنه بلمس، گویا کې دا نو پرون. د دنیا د زندګۍ مثال داسې دی، الله فرمایي لکه باران وشو بوټي پراشین شو، نن شین دی کنه، سباله زیل دی، بل ورځ ختم، بس نن ماشومی سبا ځوانه بل ورځ ختم. کذالک نفصل الآیات، الله فرمای دغه شان موږ په تفصیل سره بیانو آیاتونه، لقوم یتفکرون، قوم ته چې فکر کوي سوچ کوي. یاد کې الله د دنیا بے رغبتی بیان کړل. نبی صلی الله علیه وسلم رسته براش هغه پروت دی د کجورو په څانګو، وای په نبی صلی الله علیه وسلم باندې آثار راښکاره شو. صحابي ورته چې یا رسول الله بالغ، وای نبی علیہ السلام ته فرمایل مالی وللدنیا، زما د دنیا سره څه کار دی؟ زه خو دنیا کې د سیم لکه یو سړی چې په لاره باندې تیریږي او معمولی دمه وکي او سوري ته استځي. عبد الله ابن عمر جو فرمای ما ته رسول الله ویلو کنه یا عبد الله کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا باندې بدوکه کېږي نه. علامه ابن القیم قصیده کې وایي کنه من غادر خوانه، دا ډېر دوکه بازه، دا ډېر خاینه ده، ګوره په ځان باندې مین کی بیا بل دیکه در کی پوه شو کنه. یو سړی دی یو څه باندې اړه ورغه غرب خراب شو، څومره وخپای په دنیا به مینی، بیا به دنیا نه زیار څه به پاتې. ولایات فی هذا المعنى كثيره، آیتونه په دې معنی کې دي. ولقد احسن القائل، ډیر ښه شعر یو شاعر ویل دی، څه وایي؟ ان لله عباد فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وتنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. سوي ان لله عباد فتنا، یقینا د الله تعالی بعضی بندگان دي. فتنا معنی او خيار، فتین نه ماخوذ دی. طلق الدنيا، دنیای طلاق کړی دا، دنیای پریخی دا،
وخافوا الفتنه یریدلی د فتنونه نظروا فيها کتلی دی په دې دنیا کې فلما علموا کله چې هغه پوه شوي دي انها ليست لحي وطنا چې دا دنیا د ژوندو وطن نه دی جعلوها لجه د دې دنیا نه چپه جوړه کړل چپه د سمندر واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا نیولې دي نیک عملونه په دې کې کشته دي نیک عملونه نه پکې څه جوړه کړل کشته جوړه کړل معنا دا چې خیر انسان سره به څه غم وي د آخرت غم به وسره وي د دنیا غم به ځان لنی وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم رب العالمین دې موږ تاسو زهاد او عباد او تقوادار بندگان د الله جوړ کړي الله دې زموږ حفاظت د فتنو نه وکړي